بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. دا د نن ورځ زما دویمه برنامه ده. مخکنۍ برنامه هم دغه ورځ متعلق تاسو لیدلې نړیوال موضوعات مې پکې وړاندې کړي دي. خو د نن موضوع زما دا اوس چې دا د دوستانو پوښتنې دي، بالخصوص یو ورور چې فکر کوم یو هفته مخکې زمانه دا غوښتي چې د اسامه بن لادن په هکله موږ سره خبرې وکړه چې دا څوک د افغانستان کې څه کول، د کوم ځای و او د دې په هغه اړوند باندې لږ خبرې وکړي. دا پوښتنه ده د چون د دوست پوښتنه مالته لیکلې وه، ما نه ورکه شوې ده، نوم یې هم راسره نه و. نو زه هیله کوم چې دا ورور خپل دا نوم ماته دوباره بیا ولیکي. خو زه د پوښتنې چون زما ذهن کې وه او هغه ما دا کړې ده، د دې ځواب هم وایم او د نورو دوستانو څو پوښتنو ته هم ځواب وایم. په مختصرا د اسامه بن لادن د کورنۍ د ژوند په متعلق او ولې راغی افغانستان ته او څه عوامل شو چې بیرته فاصلې پیدا شونې، په دې هکله تاسو سره خبرې کوم. اسامه بن محمد بن لادن چې دا لنډ نوم دی، په اصلي نوم اسامه بن محمد بن عود بن لادن دا نوم دی، یعنی د پلار نوم بن محمد بن عود دی. خپل اسامه پیدایښت په 1950 کې د عربستان سعودي د ریاض په ښار کې شوی دی. وړوکیوالی په مدینه منوره کې تیر کړی دی. تحصیلات په جدي او په مکه معظمه کې دا کړی دي او په خپل دوره د لیسانس او فاکولټي په منیجمنت او په اقتصاد کې د کینګ عبدالعزیز یعنی د شاه عبدالعزیز د پوهنتون خپل دغه اساسات ترلاسه کړي دي. د نورو تحصیلاتو لپاره امریکا ته تللی دی. الته امریکا کې تحصیلات کړي دي او الته په امریکا کې چون د دوی کورنۍ یو تجارتي او بزنس لرونکي سرمایه‌دار کورنۍ و، نو الته دی اړیکې د بوش د کورنۍ سره چې د امریکا کې په پټرولو بزنس کې لوی لاس درلوده. دوی چون د پټرول د تجارت هم کوو، نو دوی سپلای کول، هغې خریدارو د دوی ډېر نږدې و. که هغه عکسونه تاسو وګورئ نو اسامه بن لادن ځواني ده، بیټل ویښتې دي، بیټل پټلونې دی، د بوش سره داسې ولاړ او ټوق او دغه دی چې لاس ورته په اوږه ایښی دی، یعنې ډېر نږدې سره ملګرتیا د دوی وه. نو هلته یې دا کړی دی، بیا بیرته راځي عربستان ته او خپل د پلار سره خپل په همدې تجارت او بزنس کې د مرسته کوي. د پلار بن محمد بن عود بن لادن چې د اصلا دوی د یمن دي، د یمن نه دی لپاره دی چې پلار یو متقد او ډېر منځګزاره انسانو غوښتي چې همیش مدینه منورې او مکې معظمې ته نږدې اوسي. نو دی په عربستان کې میشت شوی او هلته زده کو. د شاه فیصل سره یې ډېرې نږدې اړیکې درلودلې او دومره سره نږدې و چې کله دی مړ کېږي، یعنې د اسامه پلار، نو شاه فیصل یعنې ده پسې ژاړي او اوښکې تویوي چې ما ژوند کې نه دي ژړلي. خو یو بل دوست په نامه دی بن محمد بن ابراهیم او همدارنګې د محمد بن عود چې د اسامه پلار شي، د ده باندې د ژړلي دي. د دوی کورنۍ یو د متمولترینو سرمایه‌دارو کورنۍ نه وه، یعنې داسې تاسو ته لنډه ووایم چې په هغه وخت کې چې د دوی پلار تیاره درلودله، خپل عربستان سعودي یعنې تیاره نه درلودله. نو دی وی چې د دغه تیارې په ذریعه به ده به دا کول چې د سحر مونځ به په مکې معظمه کې کو او د ماسپښین مونځ مدینې منوره کې کو او د ماښام او د ماسخوتن مونځ به په بیت المقدس کې کوو او بیا به بیرته د سهار مانځه ته به مکې معظمې ته په دې خپل ته، یعنې دا تیاری خاص ده ته اخیستې وه. د دې خپله ښیي چې د دوی یعنې کورنۍ په کم سطحه دغه دوی لوی تجارت درلوده. د دې تجارت د کنسټرکشن کمپنیګانې وي او همچنان د پټرول په کمپنۍ کې وي. دوی پلار یې 3 ښځې درلودلې، د 3 ښځو نه 40 زامن یو، خو د خپل د مور نه اسامه بن لادن یو زوی و، بل اولاد د دې ښځې نه بل اولاد نه و، همدا یو زوی و. د 30 نور زامن یې د 2 نورو ښځو نه و او ټول جهاد او اسلام ته معتقد خلکو او همدا علت و چې کله افغانستان کې جهاد کېږي دی ټول هلته مرسته کوي. اسامه بن لادن څنګه افغانستان ته راغی او راوستل شو؟ کله چې
په افغانستان باندې روسانو یرغل وکړو، افغانستان په حساب روسانو اشغال ک. دلته د افغانستان د خلکو قیام وخت نه شروع شوی و. هغه وخت امریکایانو معتقد نو او پاکستانیان هم چې دلته به دومره یو قوي د حرکت شروع شي او خلک به خپل د ازادۍ لپاره په مقابل د اشغالګرو یا یرغلګرو هغه چې فرضاً مونږ مجاهدین ته اوس اشرار وي، دغه جنایتکارانو افغانستان په روسانو خرڅ ک چې نن د غربي میډیاګانو نه قلقلي خېږي او د افغانستان نه قلقلي خېږي. د دې په وخت کې میاشې پر نشو وهله چې رادیو خو پرېدی چې تلویزیون پرېدی چې رادیو نشو اوریدل. نن په تلویزیونونو کې قطر ناسي د ازادۍ د حقوقو خبرې کې د غرب په لمن کې ناسي د هغې په سر د افغانستان ملت تباه کړ. د دغه جنایتکارانو د نظام نه پس کله چې دا شی وشو او جنرال ضیاء الحق امریکې کې یعنی هغه وخت کې اول کې جیمی کارټر او جیمی کارټر په وخت کې خو جهاد دغه شروع نشو او بیا د ریګن په وخت کې کله چې ریګن قدرت ونیو نو دی په دې معتقد شول یعنی جنرال ضیاء الحق چې په پاکستان کې د امریکایانو ته دغه ورکه چې دا خلک د قدرت او صلاحیت لري چې روس په مقابل کې ودیږي باید موږ دوی سره همکاري وکړو. نو بنان پاکستان، عربستان سعودي او امریکای په جده کې د اسلامي کانفرنس غونډه راوغوښتله یعنی د OIC غونډه راوغوښتله. هلته د ټولو خبرې وکړل، د افغانستان د جهاد حمایت وکړ، نقدي مالی پیسو لپاره. او د اغیز نه بل کار دا وکړ چې د اسلامي نړۍ ځوانان هغه ځوانان چې احساساتاً د امریکا خلاف او غوښتي یو ځکه جهاد وکړي دغه ټول راټول کړل شول د لیبیا نه، د سومالیې نه، د سودان نه، د عربستان سعودي نه، د فلسطین نه، همدارنګې د اردن نه، د سوریې نه، د ټولو سیمو نه، د مصر نه، دا ټول افغانستان ته راوړل شول. په دغه جمله کې اسامه بن لادن هم چې په ډیر معتقد و اسلامي دغه ته نو په دې اساس باندې د افغانستان ته راوستل شو. د راغلی نه دی راوستل شو یعنی د عربستان سعودي او د پاکستان او د امریکای استخباراتو د عربانو افغانستان ته راوستل. په همدارنګه په 1982 کې ایمن الظواهري چې په مصر کې د انور سادات د ترور په قتل کې د 1979 نه بندي او د مصر د الجهاد حرکت مشرو د الته بندي و د خوشی کېدل اصلا ممکنه نه و او د عمر قید و الته. نو تاسو پوښتنه وکړئ د ایمن الظواهري د هغه زندان نه چا ویسته، د چا په اجازه د معافي ورته وشو د افغانستان ته راغی؟ خو امریکا وکړله، د امریکا په اشاره دا کار وشو، د سیمې په اشاره دا کار وشو. نو بیا چې دلته راوستل او د افغانستان ته راغلل، دلته دوی اسامه بن لادن پلار په دې معتقدو چې مهدي آخر زمان چې دی دا به ظهور کوي. نو د سرمایې خپل یو 12 میلیونه ډالر په هغه وخت کې چې ډیره زیاته پیسې و دی جدا کړې و چې که مهدي علیه السلام راوچتېږي مجاهدین به بیا حرکتونه به شروع کړي، د هغې د مصرف لپاره به زما د خوانه دا سهمیه کله چې دی ملکیږي هغه پیسې دی جدا کړې وي خپل د سرمایې نه د اولادونو ته ویلو دا دی دپاره دي. اولادونه سره کېناستل ویل چې مهدي علیه السلام ته خو لا وخت ډېر دی، نو اوس په افغانستان کې جهاد دی، دا سرمایه به موږ افغانستان ته دغو چې هلته جهاد باندې هغه پیسه اسامه راوړله. دغه سیاف او سادهباني، حکمتیار، مولوي خالص دا تنظیمونو ته عربانو کومک کوو، مجددي او محمدي او ګیلاني سره یې نه کوه. نو په عین حال کې د احمد شاه مسعود سره، اسماعیل خان سره، عطا محمد نور سره، دوی سره اسامه ډیر کومک کړی. همدا جنایتکاران چې نن اسامه ته تروریست وایي، دغه جنایتکارانو د اسامه د لاس نه ډیرې پیسې اخیستې دي، ډیره پیسې یې اخیستې. هغه وخت کې ورته تروریست نه ویلې، ځکه بادار ورته هیرو نمبر 1 ویلې، بادار اسامه ته هیرو نمبر 1 ویلې. اما کله چې اسامه په دغه کېږي افغانستان کې د کامیابیږي جهاد او روسان سقوط کوي، نو دلته بیا امریکایان خپل مخ رااړي دی غاړه چې اوس د مجاهدینو چاره باید وکړي چې دا بیرته عربي نړۍ ته لاړ نشي او هلته جهاد شروع نشي. نو دی باندې د القاعده او د تروریست ټاپه لګي او مجاهدینو افغانستان د کورنۍ جنگ خواته وړي، افغانستان د کورنۍ جنگ خواته وړي. او دلته تاسو ګورئ چې بیا د ژنیو قرارداد تړل کېږي. د ژنیو د قرارداد په رڼا کې هلته بیا کمونستان
جنرالان دا ټول د شمال د خوانه کابل باندې راځي، د کابل نظام نیول کیږي. کله چې مجاهدین دغه په مقابل کې ودرېږي، دلته همدغه جنرالان چې هغه کې دوستم او فوزي وو، بابا جان او آصف دلاور او علومي وو، عظیمی وو، یعنی ګندګي دا ټوله دا د دې نوم تاسو ګورئ، دا جنایتکاران څوک نه اخلي، دا چې وایي چې اشرار او کابل خراب ک. اشرار به په سر کې اشرار مجاهدین دغه چې تاسو ته اشرار وایي، ځکه اشرار خو ورته کمونستان وایي، او چې څوک د کمونستانو خبر کې معنی دا چې هغه کمونست دی، مسلمان نه دی. نو بیا چې مونږ ورته وایو ته خو مسلمان نه، که ته مسلمان نه ته مجاهد ته اشرار څنګه وایي؟ ځکه هغه خبره چې روسان کوي تی څنګه کوي؟ نو دا خو کېدی نشي ته مسلمان ته دا خبره کوي، روسان هم دا خبره کوي، دواړه یو خبره نشي کېدلی. نو د مطلب دا دی چې دغه جنایتکاران دا کار وکړ او دی په مقابل کې دوباره جهاد دا او د امریکا په مقابل کې هغه هیرو په زیرو باندې بدل شو، یعنی اسامه په زیرو باندې بدل شو. اسامه بن لادن دغه داو چې امریکایان نه تنها چې د افغانستان باندې یرغل مسله و، دا یرغل باید ختم کی، بلکې په فلسطینیانو کې د اسرائیل دفاع باید ونه کی، اسرائیل ته باید اسلحه ورنه کی. دغه موقف دغه و د دغه موقف لپاره هغه راوچت شو، خو امریکایانو چون مطالب پوره شوي او نور اسلام ورته دښمن ښکاره کېده، باید دواړه ډلې هم عربي ډلې باید ځپل شوی وای د تروریزم نامه لاندې، او مجاهدینو جهاد باید بدنام شوی وای. نو کمونستان را داخل کړ، جهاد بدنام ک او ناکامي ک، چې نن کمونستان برابر غږیږي او مجسوګ اشرار ورته وي، څوک ورته جنایتکار وي، څوک ورته د پاکستان دغه وي. اما حقایق دا نه دي چې زه بار دوستانو ته وایم او دا کوم. خو جهاد چې خلاص شو، اسامه د افغانستان نه ووته لاړه، بیا د الته چې پیاوزه ترخه شوله، بیا د لاړو سودان ته. بیا سودان نه استاد رباني دغه صدیق چکري چې دغه وخت وزیر اطلاعات کلتورو سره د حاجي ظاهر قدیر او د ولیګل اسامه استاد رباني بیا بیرته دوباره کابل ته راوسته، افغانستان ته راوسته. یعنی طالبانو نه دی راوسته، نه ملا عمر راوسته دی، نه ملا هیبت الله راوسته دی، نه ملا دغه منصور راوسته، دا خو هغه راوسته. دوی په صرف غیرت وکړ چې دغه سړي خو دغه جهاد کې کومک کړو، موږ سره نه کړی، تاسو سره کړو، اما تاسو سره بی غیرتی وکړه، تاسو خرڅ ک. امدغه عطا محمد نور اسماعیل خان، امدغه د نور وګړي چې د دې دا ټول احمد شاه مسعود او د دې ډله دغه اسامه نه ډېرې پیسې اخیستې، په یو کاسه کې ورسره ډوډۍ خوړله. اما کله چې امریکا دغه راغی، بیا دی ووهل او دا کړل. بله خبره دا ده چې اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې چې وو، د خبره داسې نه وای چې دا به امریکایان به خبر نو یا پاکستانیان به خبر نو. ځکه چې زه چې ډېر وادي انسان یم، زه په 2004 کې پیښور ته تللی وم. په پیښور په ښار کې ګرځېدم، یو ملګری مې و، صنفی مې و چې تجار دی، په ټولو نظامونو کې مو د مجاهدینو نظام کې مو د کرزي سره ډېر نږدې و، بیا د طالبانو سره هم نږدې و، د عربانو سره په دې نږدې و چې دی چون سرمایدار و، دی پیسو ورکړه راکړه یې کوله. نو دا ما دوست مې خپل وکړه، ما ته څنګه راغلی؟ ما له لندن راغلی یم. نو ما ورته پوښتنه وکړه ته چېرته یې؟ وایي زه نه وم تللی وم ایبټ آباد ته، بیا اسلام آباد ته راغلم، نن اغېز نه راغلم. ایبټ آباد کې دې څه کول؟ د خولې نه یې وته وایي چې دغه دی، زه هلته د اسامه بن لادن کروم، نن غرمه مې ورسره هملته ډوډۍ وخوړه، شوروا مې ورسره وخوړه، نن راغلم. نو ما داسې یو ټکان وخوړی چې اسامه بن لادن خو ټوله دنیا ورپسې ګرځي، او دی داسې ساده وایي چې په ایبټ آباد کې ما ورسره شوروا وخوړه. دا 2004 و، او دی دا په 2011 کې وکړه چې موږ اسامه په ایبټ آباد کې وه. نو په 2011 کې زما مغزو ټنګاری وکړه چې دا خبر خو هغه دوست مې ماته کړې وه چې زه دلته نوم یې نه اخلم، ځکه چې بیا بیچاره ته مشکل جوړ نه شي، اوس هم افغانستان کې دی. نو هغه دا خبره ماته کړې وه چې دا خو هلته و. اما عین حال کې 2-3 کاله بعد بیا دا خبره بیا هغه ماته کړې وه چې اسامه د ډایلیسس د ګردې د تکلیف د وجې نه مړ شوی دی، یعنی په 2006 کې مړ شوی دی، او هغه هم په دوبۍ یا په ریاض په شفخانه کې مړ شوی دی، او جسد امریکایانو اخیستی دی. نو معنی دا ده چې په 2011 کې اسامه د عملیات په ایبټ آباد ساختګي و،
ځکه دی وخته مړ شوی مړی د دوی سره و د مړي نه بیا بیرته هغه وخت کې استفاده وکړئ دا دی بیا وویل چې اوبو کې مو وغورځوو بس خلاص هم که خبره یې ختمه کړه ځکه چاته یې ښودلی نه شو او خو ښکاري یو مړی چې شپږ کاله تا ساتلي هغه سترګې او دا ټول کیني ځکه دی تېنه سترګې او شیان تېنه ایستي وو په هماغه وخت کې تېنه ایستي وو نو د اسامه په دغه رقم سره هلته د منځه وړل شوی و بیا دلته پې باندې سختګي لوبه وشوله او په دې باندې پاکستان دغې دا هم د ده لپاره و چې امریکا په سیمه کې چې کومه لوبه غوښتله هغې لوبې په اساس باندې دا کارونه یې دلته کول او ویې کړل او نو دا ټوله یو لویه نړیواله لوبه وه ځکه چې د 9/11 واقعه چې وکړله هغه هم یو ډرامه وه بیا د مسعود وژنه چې دی په اسامه واړوله چې هغه اوس هغه د ورو ثابتېږي تاسو ټول جریانات واورئ چې په هغې کې هم د اسامه لاس نه و بلکې خپل امریکایانو دغه و چې مسعود باید دی د منځه وړی وی او د خپل افغانستان اشغال ته باید راغلی وی اما نوم یې د اسامه بن لادن استفاده وکړله او د هغې د نوم لاندې د القاعده نوم لاندې دوی دا کار وکړ او طالبان یې پکې بدنام کړل نو دا موضوع ډیره دغه ده چې دغه څومره خبرې کوم اوږدیږي را به شم د نورو دوستانو پوښتنو ځواب ته دیدار 1980 په نامه یو دوست پوښتنه کړې چې آیا افغانستان د نړیوال بانک نه یا د IMF نه قرضدار دی یا د کوم بل مملکت نه زه د دې دا ځواب به تاسو دوه رنګې درکم یو دا دی چې زما په حساب افغانستان چا نه قرضدار نه دی هیڅ چا نه دی قرضدار دویمه دا دی چې افغانستان نه د شاهي دور کې نه د داود خان په وخت کې نه د کمونستانو په وخت کې نه د مجاهدینو په وخت کې چا نه پیسې قرض نه دی اخیستی دا دلیل دی چې زه هم قرضدار نه دی اما که چېرته تاسو نړیوالو خبرونو دغې ته لاړ شئ هلته د بانک جهانی او د IMF سیستم کې هلته وګورئ هغه دا ښیي چې افغانستان د جمهوریت په وخت کې 3.5 میلیارډه ډالره قرضه اخیستې ده بیرته ماته سوال دا پیښیږي چې 2300 میلیارډ امریکایانو راوړلې آیا 2300 میلیارډ باوجود موږ 3 میلیارډ ته ضرورت درلوده دا سوال دی نو بنان دا یو دغه دی چې په 2300 میلیارډ ډالر افغانستان جوړ نه شو په 3 میلیارډ څه کېدل بنان دی غلو هغه غلا مو کړله دا غلا یې کړې وه او ځکه خو اسلامي امارت هغه مني نه او همدې لپاره څوک د دې پیسو یادونه نه کوي نو ځکه زه وایم چې افغانستان قرضداره نه دی ځکه افغانستان چا نه قرض نه دی اخیستی هغه راغلي وو غلو خپل هغې کې مغلا وکړه دې ځینې هم یو 3 میلیارډه نوره مغلا کړې ده او دی ځان سره وړي په افغانستان باندې دا نه دي لګېدلي بنا نه اوس د IMF او د بانک جهانی دا موقف دی چې د افغانستان ته د لون یعنی د قرضې ورکولو هغه آپشن دغه بټنې بنده ده صرف د دغه آپشن لري ګرانټ یعنی کومک او بشري کومک او استخباراتي کومکونو لپاره تاسو معلومه ده چې امریکا او د اخوانو چې پیسې راځي د همدغه چینل دی همدغه سلسله ده دوی دا کومک کوي اما قرض افغانستان ته نور کوي او مخکنی قرض خو اسلامي امارت مني نه نو بنان افغانستان په یو لحاظ قرضدار نه دی او د تکنیکی او تخنیکی لحاظ نه چې هغې وایي چې موږ ورکړي دي په جمهوریت وخت کې قرض دی دا چې دا بل نظام یې مني که نه مني والله اعلم عابد خان 96 وایي چې د FC مرکز په برید په هکله لږ معلومات راکړي چې څنګه پیښه شوې ده څومره کسان پکې مرګ ژوبله اوښتې ده وروره په دې باندې ما د همدې نن ورځې مخکنۍ برنامه کې ځواب ورکړی دی تاسو کولی شئ هغه برنامه هم واورئ خو دلته مختصرا به تاسو دومره ووایم چې دا حمله 3 استشهادیانو کړې وه اول 2 استشهادیان د دروازې خوله کې په شهادت رسېږي یو تن دننه تللی و هلته بیا د اردو کسانو مخکې دي چې هغه استشهادي وکړي وژلی و او همدارنګې د حکومت د خوا نه اعلان دا دی چې 3 کسه پکې مړه دي او 15 زخمیان دي اما آزاد رسنۍ دا وایي چې 6 تنه مړه دي او زیاته نور تعداد ټپیان شوي دي د لنډې توګه دا معلومات دي خدیجه سنا 3651 وایي چې د هغه افغانان یا د هغې غاړې د ډیورند د پښتونخوا د خلکو دا چې احمد مسعود ته دعوت ورکړي چې افغانستان کورني جنګ خواته ویسي د دغه متعلق لږ څه خبرې دغه کړه نو زه دې کې دوه دغه دي یو خو دا د هغه افغانان چې هلته بعضې دي مجبوریت نه چې د بعضې دغه کېږي د هغې نه ISI استفاده کوي لپاره دی چې که هغې ISI سره همکاري نه کوي نو وهي یې ټکوي وړي یې پیسې ترې اخلي حتی وژل کېږي او یو د پښتونخوا د هغې غاړې 98% خلک
دا نظر نه لري. هغه تاسو معلومه د قوت باندې د جهاد روان دي، نو بنا نه هغه د افغانستان د لوی افغانستان دا کې دا 2% چې د ایسای کسان دي، یعنی ګلخانان دي چې پاغي کې مشهور ګلخان او د پنجاب دلال حسن خان دی چې خپل عزت او ناموس پیسو په مقابل کې خرڅ کړي دي او دی دا خبره کوي او د افغانستان ته د کورنی جنگ ته لمن وي. یو ښکاره خبر کوي موږ افغانستان کې نظام بدلول غواړو. بیا زموږ افغانانو موقف ورته دا دی چې موږ تاسو وایي چې تاسو 40 کاله غلطي کړې ده، ځکه خو افغانان تاسو نه نفرت لري. نو که غواړي چې دا نفرت لري چې تاسو باید په سمه لار راشي. اما ګورو چې پاکستان اوس هم په غلطه روان دی، یعنی هغه غلطي چې 40 کاله کړې ده هغې ته ادامه ورکوي او غواړي چې په افغانستان کې بیا لاس وهي او نظام بدلون خبره کوي. نو په دې کې خو افغانستان هیڅکله د هغې سره نه کوي. نو د دې اختتام به هم دی چې پاکستان ختم نشي، افغانان راحت کېدلی نشي، ځکه دی به همیش نظام بدلودلو پروګرامونه به لري. د لپاره افغانان دا کېږي او دا افغانان دا د پښتونخوا هغه ګلخانان چې دي دا د هغې خوا په ټولو پښتنو نه حسابېږي. په دې حساب سره د تشویش مه کوئ. او احمد مسعود خو د پاکستان د مرستې دغه په حساب رد کړ، ویل چې په دې دا کې صرف د جنرال ضیا خبره دوی کړې وه چې هغه په بینالمللي ساحه کې رد شوې ده چې دې کې امریکایانو شاته څوک نشته دی، دا د پاکستان خواهش دی. پاکستان هیله لري چې یو خوانه څوک پیدا کړي چې افغانستان کې دا وکړي، خو انشاءالله پس د دې په دې نه کامیابېږي. افغانستان خلک بیداره شوي دي، هوښیاره شوي دي. انشاءالله افغانستان به د آبادۍ، هوسایي او د روغ افغانستان خواته به ځي. پر امن افغانستان به جوړېږي، د مکاتبو د قانون د دې دروازې به خلاصېږي او پاکستان به د ټوټې کېدو او بربادۍ خواته ځي. په همدې هیله تاسو د لوی رب العزت ته سپارم. وما علینا الا البلاغ.